د هلمند ولایت افغاني سرې میاشتې ریاست له 9 ثبت شوو سوالګرو کورنۍ ته د ثور میاشتې 3,332 افغانۍ معاش د عزیزي بانک له لارې حواله سو. د هغه سوالګرې کورنۍ ده چې د کورنۍ سرپرستي د ښځو او یا هم ماشومانو په غاړه ده او د سختو اقتصادي ستونزو له امله مرستو ته اړتیا لري چې د دې مرستو په ترلاسه کولو سره به اقتصادي ستونزه تر یوه بریده حل سي. یاد معاش د کورنۍ غړو ته په ګوته ورکول کیږي چې له مخې نه 40 کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، 6 کورنۍ ته 4,000 افغانۍ، 2 کورنۍ ته 2,500 افغانۍ، 2 کورنۍ ته 3,333 افغانۍ، یوې کورنۍ ته 2,616 افغانۍ او یوې بلې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ د عزیزي بانک له لارې حواله سوي دي. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 346 ګڼې حکم له مخې د افغاني سرې میاشتې ټولنې اړوند د مرستونو ریاست په ټول هیواد کې ثبت شوو اړمنو او سوالګرو کورنۍ ته د کورنۍ د غړو د شمېر له مخې میاشتنی امتیاز ورکوي. د همدې پروګرام له مخې په تیر حمل میاشت کې هم 16 ثبت شوو اړمنو کورنۍ ته د 2,81,000 افغانۍ په ارزښت نغدي مرستې حواله سوي وي. د یادونې وړ ده چې د دغه پروګرام ټولیز هدف په میاشت کې 80 ثبت شوي اړمنې کورنۍ ته د مرستو رسول دي چې اوس مهال 11 کورنۍ د دویم ځل سروې په پړاو کې دي تر څو له بشپړ ارزونې وروسته د مرستو په لیست کې شاملې سي.